بسم الله الرحمن الرحیم. د ژبو او ادبیاتو پوهنځي او د ژبو او ادبیاتو د څانګې درنو استادانو، درنو څېړونکو او ګرانو محصلینو، په دې بحث کې موږ د حماسې پر معاصر تعریف کره کتنه کړې ده او په دې کې مو تر ډېره هڅه دا ده چې هغه تعریفونه په تېر کې د حماسو لپاره ورکول سوي دي په هغو باندې کره کتنه وکړو او د معاصرې او اوسنۍ حماسې ترمنځ کرښې راوباسو. یوې خبرې ته باید د موږ درانه استادان او څېړونکي متوجه اوسي چې له تاریخي حماسې نه د موږ موخه هغه ده چې په هغو کې د اسطورې، افسانې او تراژیدي یادونه سوې وي او له دغو خصوصیاتو سره سره همغه ادبي ذیل ته حماسه ویل کېږي. نو که چېرته دغه ځانګړنې پکې موجودې وي هغه موږ تاریخي حماسه ګڼلې ده، او په کومې چې بیا دغه ځانګړنې نه لري خو حماسي ارزښتونه ورکې خوندي وي هغو ته مو معاصر حماسه ویلې ده چې د بحث په اوږدو کې به انشاءالله په دې اړه بحث وکړو او د دو ترمنځ به کره د بېلتون کرښې په نښه کړو. زما د دې بحث لومړۍ برخه د مسئلې بیان ده. د مسئلې په بیان کې حماسه، اسطوره، افسانه او تراژیدي سره ګډ بلل سوي دي. په تېرو لرغونو بحثونو او حماسو کې د اوس وخت اړتیاوې، غوښتنې، پوښتنې او هیلې د تاریخ له غوښتنو او پوښتنو سره توپیر لري. نو نننۍ ادبي موضوعي ځیلونه هم باید د وخت له غوښتنو سره سم تعریف او ولیکل سي. داسې نسي کېدلی چې موږ د هماغه تاریخي حماسې ته چې کوم ځانګړنې، کوم اصول او کوم تعریف سوی ده هغه د موږ په نننیو حماسو هم پلی کړو، ځکه نننۍ حماسې یا د ننني بشر سوچ او فکر له هغه وخت سره توپیر لري. ممکن ځینې داسې نښې نښانې په اوسنیو حماسو کې هم تر سترګو سي چې هغه موږ ته د نه منلو وړ وي، یا لکه افسانې او اسطورې او تراژیدي. البته تنها اسطوره او تراژیدي اوس ځینې داسې پیښې دي چې هغه د موږ د منلو وړ نه دي، یعنې هغه تیر خرافاتو د تیرو خلکو عقاید و چې د موږ د اوسنۍ عقیدې سره ټکر دي، یا دغې عقایدو ته د منلو وړ نه دي، یا د انسان د فکري ودې له مخې هغه په اوس وخت کې د منلو وړ نه دي. خو په اوسنیو حماسو کې که چېرته دغه ډول پیښې کېږي هغه د اوسنیو خلکو له عقایدو باورونو سره سمې دي، یا دغه اوسني عقیدوي اصول هغو ته یوه لار لري، نو هغه موږ اسطوره نسو ګڼلی. لکه که په عرفاني حماسو کې دغه ډول یادونې سوي وي نو هغه د عرفاني حماسو خپله ځانګړنه ده، البته د معاصرې عرفاني حماسې. دوهم د موږ د دې څېړنې اهمیت ده. د حماسې په اړه تر ډېره نوی لیدلوری وړاندې کېږي. د موږ دغه بحث د معاصرې حماسې لپاره یوه نوې تیوري ته ورته یو څه نظر لري یا یې وړاندې کوي. تاریخي حماسې پر خپل ځای پاتې کېږي خو معاصره رابېلېږي. داسې نه ده چې موږ په دغه خپل بحث باندې وایو چې تېرې حماسې نه حماسې وي، نه د حماسیت ارزښت لري، بلکې هغه په خپل ځای، په خپل تاریخ کې له خپل اسطورویتوب، له خپل افسانویتوب او له خپل تراژیدیتوب سره په خپل ځای پاتې دي د تاریخ په غېږ کې. خو که په معاصر وخت کې موږ دغه ډول حماسو سره مخ کېږو، لکه مثلا د تخت غمی او یا هم د څلي په نوم یو ناول یا داستان چې هغه د روسي جهاد په مقابل کې لیکل سوی و، هغه موږ دغه کومې ځانګړنې چې د لرغونې یا تاریخي حماسو لپاره ټاکل سوي دي هغه په دغو حماسو نه پلي کېږي. او د دغه بحث اهمیت په دې کې ده چې په پښتو ژبه کې دغه ډول بحث، یعنې د لرغونې یا د تاریخي او معاصرې حماسې د بېلتون به دا انشاءالله لومړنی بحث وي. دریم د موږ د دې څېړنې موخې دي د معاصرې حماسې پېژندل دي، د حماسې، اسطورې، افسانې او تراژیدي ترمنځ توپیر څرګندول دي، د تاریخي او معاصرې حماسې د بېلتون کرښې ټاکل دي، او دغه راز د معاصرې حماسې ارزښتونه روښانه کول دي. څلورم مو د څېړنې مخینه ده. که څه هم په پښتو ژبه کې د حماسې په اړه ډېر اثار لیکل سوي دي، خو ما یې په لنډ ډول دغه دوه راخیستې دي چې یو استاد جانس زړن د لرغوني یونان ادبي تاریخ ته کتنه په دغه نوم یو اثر لري، او په دې اثر کې یو عنوان راوستی ده چې هغه د حماسو په اړه ده، او هغه لنډیز یې ما دلته دا ډول راخیستی ده چې وروسته همدا اسطورې او افسانې پر حماسه اوړي او د یونان ګڼو لیکوالو ته د نورو کیسو د لیکنې سوژه ورکوي، او څو تنه مشهور لیکوال د ټول غرب
ادیبان ګڼل کېږي. نو هلته په دغه اثر کې یو عنوان د حماسو په اړوند شته ده، د هغه پایله یا لنډیز دغه ده. دغه راز استاد زلمي هیوادمل هم د حماسه په نوم یو اثر لیکلی او چاپ شوی ده چې په 1402 کال کې چاپ ده. د دې ټول کتاب هغه لنډیز یا خلاصه چې ما تر ډیره پورې په دې کې لنډیز کړی ده دا ډول ده چې د حماسو په اړه نظری بحث لري او یو لویه برخه د پښتو ژبې هغه تاریخي ادبي اثار راپېژني چې حماسي ارزښت لري یا د پښتو ژبې تاریخي حماسې بلل شوي او د حماسو تاریخي ځانګړنې پرې پلي کېدای شي. موږ په دې څېړنه کې له څېړنیز میتود نه کار اخیستی چې هغه څېړنیز میتودونه یا تګلارې موسیدې کیفي میتود ده، کتابتوني ډول ده، منځپانګیزه کرکتنیزه تګلاره او استقرایي کړنلاره مو د دغې څېړنې په بشپړوي کې کارولې دي. زموږ د درس اساسي برخه یا بنسټیزه څېړنیزه برخه له دغه عنوان نه شروع کېږي چې هغه د حماسې دودیز تعریف ده. د پخوانیو ادبپوهانو له نظره د اتلولۍ میړانې او ویاړونو بیان حماسه ده، د ملت یا قوم سترې کارنامې حماسې دي، د تاریخ اسطورې او خیال ګډ حضور په دغو حماسو کې موجود وو. منظومه یا منثوره داستاني بڼه یې لرله یا د بیان ډول یې منظوم او منثور و چې لویې تاریخي بېلګې د ګلګمېش لومړۍ حماسه ده، ایلیاد او اودیسه ده، مهابهارت ده او دغه ډول نورې حماسې موندل شوي دي چې دا د بشریت یا د نړۍ په ادبي تاریخ کې لوی لاسته راوړنې دي او حماسې ګڼل شوي دي. تاریخي حماسه څه ځانګړنې لري؟ تاریخي حماسه اسطوري عناصر لري، افسانوي موجودات پکې موجود وي، جادو او فوق الطبیعه پیښې لري، اتلان فوق العاده ځواک لري، د پټو ځواکونو مداخله پکې لیدل کېږي او بنسټ په تاریخ، اسطورې، افسانې او بالاخره په حماسې باندې ولاړ وي. او همدې ته ورته د لار مارتین نظر د دی وایي چې حماسه د ټولنې د وړکتوب شعر دی چې تاریخ، اساطیر او حقیقت پکې ګډ شوي دي. د لار مارتین له نظر نه دا هم څرګندېږي چې دا یوازې حماسه باید څه وي په شعري فورم کې وي، یعنې منثوره نه وي. یو بل چېرته هم ما په یو اثر کې ولیدل چې د غربي ادبپوهانو له نظره حماسه باید شعر وي نه نثر او یا نظم واوسیږي. زموږ د دې بحث کره کتنه لیکوال یعنې زه استدلال کوم هر هغه څه چې اسطوروي، افسانوي او تراژیدیک وي په معاصر وخت کې موږ هغه حماسه نسو ګڼلی. د تاریخي حماسو ځانګړنې په بشپړه توګه پر معاصره حماسه نسي تطبیقېدلی. نو حماسه باید له اسطورې، افسانې څخه راجلا وي او جلا تعریف سي، نه داسې چې په هغې کې تراژیدي، افسانه او اسطوره ټول ورګډ وي او بالاخره دغه ډول یو څه یا یو داستان که موږ ته مخې ته راځي بالاخره په هغې باندې څه وکړو د حماسې نوم کېږدو په معاصر وخت کې. د حماسې، اسطورې، افسانې او تراژیدي توپیر له یو بل نه په لنډ ډول دغسې وړاندې کولی شو لکه اسطوره عقیده‌یي رازونه او نااشنا مفاهیم لري، افسانه بیا د حیواناتو او خیالي موجوداتو کیسې دي، تراژیدي بیا ناکامي، غم، ویره، ظلم او ماتې ده او حماسه چې ده دا بیا مقاومت، مبارزه، اتلولي او بریا ده. نو د دغو خبرو په پایله کې موږ د معاصرې حماسې تعریف په دغه ډول کولی شو چې معاصره حماسه هغه هنري داستان دی چې د ظلم په وړاندې مقاومت څرګندوي، د ډار او مایوسۍ مقابله پکې شوې وي، اتلولي او سرښندنه پکې وړاندې شوې وي، پر ځان باور پیاوړی کوي او د بریا او مبارزې روحیه زیږوي. نو که چېرته د موږ نوي لیکوال په دغو اصولو باندې سمه حماسه وپنځولی سي، هغه اهداف چې موږ له یوه ادبي فورم نه یا له یوه ادبي ځیل نه په معاصر وخت کې لرو هغه به ښه ترلاسه شوي وي. نه داسې چې د موږ معاصر لیکوال، اوسنی لیکوال چې ځان ډېر مترقي انسان ګڼي، د مترقي ټولنې، مترقي وخت استازی او لیکوال ځان ګڼي، خو بیا هم دی په اسطوره او افسانه کې بوخت وي او همغه ډول لیکل کوي لکه څنګه چې له نن نه 1500 کاله وړاندې لیکوال فکر کوه او لیکنې یې کولې. نو د موږ معاصر لیکوال ته ښایي چې په دغو اصولو باندې او که په دې باندې دوی اضافه وکولی شي چې هغه د معاصر وخت اړتیاو ته ځواب ووایي دا به بهتره وي.
د تاریخي او معاصرې حماسې ترمنځ د بیلتون کرښې. معاصره حماسه چې ده واقعي رنګ لري، خو تاریخي حماسه اسطوره‌ایي رنګ لري. معاصره حماسه واقعي انسانان لري، خو تاریخي حماسه افسانوي موجودات لري. معاصره حماسه عقلاني بنسټ لري، خو تاریخي حماسه خرافاتي عناصر لري. معاصره حماسه حقیقي مبارزین لري، خو تاریخي بیا فوق‌العاده اتلان لري. او معاصره حماسه په اوس وخت او زمان پورې تړاو لري، یا د دغه وخت فکر، عقیده، باور دا څرګندوي. خو لرغونې چې ده هغه بیا د لرغونو زمانو په فکر او طرز پسې روانوي. معاصره حماسه اسطوره او افسانه پکې نه وي، یا هم د اوس وخت له ارزښتونو سره سموي، خو تاریخي حماسه بیا افسانه او اسطوره پکې شامل وي او هغه بنیاد او بنسټ جوړوي. نو په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حماسه، اسطوره او افسانه تاریخي حماسه ده، او د تراژیدۍ په وړاندې لیکل سوي ادبي ټوټه یا ادبي متن یا ادبي محتوا معاصره حماسه بللی سو. د معاصرې حماسې ارزښتونه ولی موږ دغه څېړنه کړې یا مو دغه هڅه کړې ده چې تر څو معاصره حماسه له لرغونې نه رابېله کړو. دغه اهداف دي چې موږ یې معاصرې حماسې ته ټاکلی سو، تر څو د دغه ادبي ذیل په وسیله موږ دغه لاسته راوړنې ولرو، یا دغه ښوونه او روزنه خپلو راروانو نسلونو یا د ځوانانو فکر ته ور انتقال کړو، چې په هغې کې هېوادپالنه راځي، ملي هویت راځي، دین او ناموس ساتنه راځي، د دښمن پیژندنه راځي، ملي یووالی پکې خوندي کېږي، اتلپالنه پکې راځي چې موږ د تاریخ په اوږدو کې او په معاصر وخت کې ډېر داسې ویاړلي شخصیتونه لرو چې د هغو باید ساتنه وشي. د قربانۍ روحیه غښتلې کوي چې د خپلو ارزښتونو د ساتنې لپاره په ځوانانو او وګړو کې هغه کومه داخلي جذبه چې د هغه ژوندۍ ساتي، او دغه راز پر ځان باور ساتي چې دوی کولی شي د هغه چا مقابله وکړي چې په دوی باندې ظلم، جبر او یا هم تراژیدي راوستې ده. نو موږ د خپلې دغې څېړنې د دفاع په ډول یا د مناقشې په توګه دا ویلی سو چې هره حماسه د یوې تراژیدۍ په وړاندې غبرګون دی. تراژیدي یعنې ظلم، جبر، ویر او مایوسي، خو حماسه بیا مبارزه، زړورتیا، سرښندنه او بریا ده. د پایلې په توګه ویلی سو چې حماسه د ادبیاتو لرغونی ژانر ده چې هم په تیر کې د پنځونې وړ و او هم اوس د پنځونې وړ ده. هغو حماسو موږ ته تاریخ را لېږدولی، خو معاصرې حماسو نه باید موږ د ښوونې او روزنې لپاره کار واخلو. تاریخي حماسې مو له اسطورې او افسانې سره ګډې سوي دي، خو معاصره حماسه بیا د پخوانیو تعریفونو تکرار نه دی. معاصره حماسه د تراژیدي په وړاندې د مقاومت ادبي بڼه ده، خو د معاصرې حماسې بنسټ زړورتیا، اتلولي، سرښندنه او بریا ده. نو دغه ټول بحث موږ په دغه جملو کې را لنډولی سو چې د تاریخي حماسې بنسټ اسطوره او افسانه ده، خو د معاصرې حماسې بنسټ بیا د تراژیدۍ په وړاندې مقاومت، مبارزه او بریا ده. له پاملرنې مو نړۍ مننه. هغه مؤاخذونه چې موږ په دې څېړنه کې کارولي دغه دي، تاسې یې لیدلی شئ. او که چېرته د دې موضوع په اړوند له تاسې سره نظر وي، پوښتنه وي، له موږ سره یې په تبصرو کې شریکه کړئ. انشاءالله په خلاص زړه به یې اورېدل کېږي، او که ممکنه وه پوښتنې به مو هم جوابېږي. تر بیا مو پاک الله سپارم. ښې چارې.